د افغانستان لپاره ډیر ښه او زبردست خبر. نړیوالو اشرف غني ته څه ویلې او غني ولې زنګ ورته وهلی و؟ پاکستان حکومت باندې ولې اور بل شو؟ پاکستان څه غواړي؟ ولې پاکستان ته زور ورکړی ده؟ دا هر څه دلته ډیر په لنډو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. افغانستان یو له غریبو ممالکو څخه ده چې په دې وروستیو کې کورونا ډیر سخت وځاپه. کاروبار او هر څه په ټپه ولاړ دي، اکثریت ښارونه قرنطین دي. نو ولسمشر اشرف غني مجبور شو چې نړیوال بانک ته زنګ وهي او مرسته ترې غواړي، خو خوشبختانه غني قناعت ورکړ. نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره د 104 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان تایید کړ. د نړیوال بانک د خبرپاڼې له مخې دا مرسته به د روغتیایي چارو پر ځواکمنتیا او د کورونا وایرس پر وړاندې مبارزه کې پر چټکو ګامونو اخیستلو باندې مصرفیږي. دا په داسې حال کې ده چې کورونا وایرس په یو نړیوال ناورین بدل شوی او په نړیواله کچه د هر هیواد له پولو راوختی ده. پاکستان حکومت داسې انګیرله چې دغه مرسته به له پاکستان سره کیږي، خو د غني د یو زنګ له وجې پاکستان پلان ګډوډ شو او دغه کار پاکستان ته سخت زور ورکړی ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هم دغه وایرس خپله لمن غځوي او تیره شپه په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر تر 273 کسانو پورې ورسید، چې په دې ډله کې 6 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او لس تنه نور بیرته ورڅخه جوړ شوي دي. تر دې دمه په ټول هیواد کې هرات او کابل د کورونا وایرس د ډیرو پیښو شاهد دی. په هرات کې د کورونا مثبتې پیښې تر 200 اوړي او په پلازمینه کابل کې بیا تر 20 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي دي، چې تیره ورځ یو اویا کلن سړی خپل ژوند هم له لاسه ورکړ. له افغانستان سره د مالي او روغتیایي توکو مرستې له تیرو څو اونیو راپیل شوي دي او تازه پرون پنجشنبې له چین څخه د روغتیایي توکو یوه ډکه الوتکه کابل ته راورسېدله. تر هغې وړاندې د تیرې دوشنبې په ورځ اماراتو هم له افغانستان سره د روغتیایي مرستو یوه بسته شریکه کړې وه. تیره اونۍ د امریکا متحده ایالاتو هم له افغانستان سره له 10 میلیونو ډالرو مرستې اعلان کړی و، چې 5 میلیونه به د مستقیم افغانستان ته سپاري او پاتې 10 میلیونه به د روغتیا نړیوال سازمان له لارې په افغانستان کې د کورونا وایرس په مبارزه لګوي. تمه ده د نړیوال بانک لخوا د 104 میلیونو ډالرو مرسته په هیواد کې د روغتیایي بنسټونو تر تقویت او دغه راز د دغه وبا ناروغۍ پر وړاندې مبارزه ولګول شي. تر دې مهاله په ټول نړۍ کې شاوخوا 1,15,416 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په دې ډله کې 53,190 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې کابو 2,12,229 کسان بیرته له دغې وژونکي وایرس څخه جوړ شوي دي. په دې برخه کې امریکا لا هم د کورونا وایرس د ډیرو اخته کسانو په شمیر کې د ټولو هیوادونو په سر کې ځای لري، چې شاوخوا 2,450,600 کسان پر کورونا اخته او څه د پاسه 615 کسان د دغه وایرس له امله وژل شوي دي. امریکا وار له مخې ویلي چې ښایي له 1,90,000 تر 140,000 پورې امریکایان د کورونا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. اخوا د کورونا له امله د ډیرو قربانیانو په نوملړ کې ایټالیا قرار لري، چې شاوخوا 1,915,000 کسان تر اوسه پکې ژوند له لاسه ورکړی او تر 115,000 ډیر کسان چې په دغه وایرس اخته دي. ورپسې اسپانیا ده چې 1,348 کسان پکې وژل شوي او تر 112,000 ډیر پرې اخته شوي دي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.